اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم څنګه الله خیر دی امید لرم تاسو په خیر خوشاله وئ په دې ویډیو کې باندې موږ فوټر ډیزاین کوو په ایلیمنټر باندې فوټر څنګه ډیزاین کیږي راځي د ورډپریس ډیشبورډ د زما سره د ورډپریس ډیشبورډ دی او په دې کې زما سره ایلیمنټر الریډي انسټال دی د ایلیمنټر زما سره انسټال دی په دې ایلیمنټر خواته زما سره ټمپلیټ سیکشن دی په دې ټمپلیټ کې چې وګورئ تاسو دلته کې تیم بلډر دی تیم بلډر باندې کله کلیک کړئ نو تاسو سره مختلف بلډر په مخامخ راشي په دې کې موږ فوټر او هیډر جوړولی شو د دې علاوه موږ سنگل پوسټ هم جوړولی شو صحیح ده نو زه به نن فوټر جوړوم فوټر باندې ما کله کلیک کړو دا چې ایډ نیو بټن دی په ایډ نیو باندې کله کلیک کړئ نو دی به یو ډیشبورډ به موږ ته کولاو کړي د ایلیمنټر د دې نه مخکې زه چې کوم فوټر جوړول غواړم هغه تاسو ته یو نظر ښیم دا زما سره یو تیار دا فوټر دی زما سره زه دغه شانتې فوټر جوړول غواړم نن په دې ویډیو کې به دغه شانتې فوټر جوړوم هر شی به د دې په شانتې وي صحیح ده نو دا ځای کې به زموږ سره دا مختلف چې کوم تیار ټمپلیټس دا زما سره دي دا موږ انسرټ کولی هم شو خو چونکې دا زه انسرټ کول نه غواړم یا تاسو سره دې طریقه به د دې طریقه هم تاسو ته بیا وښیم چې دا څنګه انسرټ کول پکار دي کله تاسو پر دې باندې کلیک کړئ انسرټ کړئ او ګیټ سټارټډ کړئ نو تاسو ته به دغه چې کوم ټمپلیټ دی دا به تاسو سره ډایرکټ په دې کې به ډیزاین وشي تاسو سره خو چونکې دې ساین انټو ایلیمنټر غواړي د دې سره زموږ کار نشي دی دې سره به وروسته راکاږو فلحال دا زه کلوز کوم او دا ځای کې زه څه وکړم دا ځای کې زه تیار فوټر جو فوټر جوړول غواړم دا ځای کې پلس بټن دی په دې پلس باندې کله کلیک کوم نو دا ځای کې زما سره ګریډ سیکشن دی په ګریډ سیکشن کې ورته زه وایم دې ته اول دې ته وګورئ دې کې زما سره څو سیکشن دي زما سره په دې کې زما سره یو رو ده او د دې علاوه دوه روګان دي زما سره او دوه دا دي زما سره صحیح ده ټیک ده صحیح ده دې ته به زه چل وکړم چې په دې کې به زه دوه رو واخلم دوه رو مو واخیستل دا زما سره ګریډ دی اصل کې دا ځکه تاسو وګورئ کنټینر لیاوټ سره ګریډ دی دا تاسو چینج کوئ د دې شیپ کې دوباره باندې چینج کوئ چې دا فلیکس باکس شو نو تاسو سره یو شو فلیکس باکس مطلب دا دی کنه چې دی به تاسو یا هورزنټل یا ورټیکل خو ګریډ مطلب دا دی کنه چې دی به تاسو سره په کالم او په روز کې به تاسو ډیوایډ کیږي فلحال زما سره دوه روګان دي یو دا رو یو دا رو او د قسم د پدې کې مونږه اخر د مونږه کالمونه پکې هم یا صحیح نه دا زما سره د فول ویډ بیګما او زما سره د پلس باندې کلیک کوم پدې کې یو بل کنټینر پکې وزره واخلم او دلته کې به ډراپ کوم دلته چې څنګه ډراپ کو نو دا به ته فول ویډ واما او دا فلیکس باکس ته صحیح ده او دا زما سره رو بشي زما سره ښه دا خو زما سره د دې هغه شو خو چونکې دا ځای کې زه د دې سره کوم اسانه کې د تاسو وګورئ د بیک ګراوند کلر بلیک دی د دې بیک ګراوند کلر بلیک ورکوم نو دا زما سره فل ګریډ دی دا تاسو وګورئ ګریډ دی چې کله ګریډ باندې کلیک کړئ نو ګریډ به راشي دا نیویګیټر ساوس د فایدې لپاره دی دا او دا ډېره فایده ورکوي نیویګیټر ډېر زیات ضروري شی دی چې په نیویګیټر باندې مونږ هر شی نیویګیټ کولی شو نیویګیټ مطلب هغه مونږ مونتلی شو صحیح ده نو ګریډ باندې ما کلیک کوم ګریډ لزو بیک ګراوند کلر ورکوم بیک ګراوند کلر ولزو بالکل بلیک ورکوم بیک ګراوند کلر د ځکه زما سره کلاسیک باندې کلیک کې او د ځکه کلر د کلر کولزو بالکل بلیک کلر ورکوم ټیک ده ډن شو او دا بیک ګراوند کلر بلیک والو د دې علاوه دلته کې زما سره دا کنټینر ما یو ډراپ کړی دی دا کنټینر چل کوم چې کنټینر باندې مې کله کلیک کو نو د ځکه زما سره بس لیسټینګ و زما سره او یا به زما سره نو دسی ټیکس پکار د زما سره چې هغه مونږه هغه باقي کې موږ ورکول شو چې موږ زه چل کوم چې بدی کې جو د ترازم او بدی کې زما سره یو کنټینر دی په یو کنټینر کې بدن نزو سلور کنټینر نور واخلم سلور کنټینر به نور واخلم یو کنټینر دا شول صحیح ده د دې وید وهم فل وید شي د قشانتي زما سره با پلس کلیک کوم او د ځکه دویم کنټینر یا بل چل کوم چې دلته کې راشي او دلته ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ یو پیر بیا ډوپلیکیټ د تاسو سره سلو کنټینر جوړ شول یو دوا درې سلو دا په سلو کنټینر تاسو سره جوړ شول صحیح ده اوس په دې یو کې د نزو هیډینګ ورکولای شم څنګه چې تاسو دلته کې هیډینګ فلل زما سره نشته خو یو هیډینګ ورکولای شم او د قشانتي لیست ټایپ ولا دا ورکولای شم نو زه په دې کې پلس باندې کلیک کوم پلس باندې چې زما سره به د ځکه مختلف ویجټ موجود دي د ځکه او په دې ویجټ کې
ټیکس ایډیټر هم دی زما سره. ټیکس ایډیټر څه کار کوي تاسو وایئ؟ ټیکس ایډیټر کې سمپل رینډم ټیکس لیکل کېږي. یو شیز باره کې رینډم ټیکس لیکل کېږي. صحیح ده. چونکې دا زما نه ده په کار نه دی وجود سلو کوم چې دا وجود رائټ کلیک او په دا ډیلیټ شولو. چې کوله سرچ ورکوم لیست آیکن لیست پر ورکوم. صحیح ده. آیکن لیست پر ورکړلو دا ځکه زما سره د دې آیکنز ښه دا زما سره هغه لیست آیټم دی. لیست آیټم 1 لیست آیټم 2 لیست آیټم 3 دا زما سره فل لیست زما سره دي ځکه راغلل زما سره. ټیک ده. ها دا تاسو وګورئ زما سره یو کنټینر فلحال رالو او بل کنټینر زما سره لاندې رالو. دا ولي دا ځکه چې د دې مکمل دی سایز اصل کې ډیر زیات واغېستی و د دې د وجې نه دی. ښه دا کنټینر دی کنټینر ډوپلیکیټ کنټینر اګین ډوپلیکیټ دا په دوباره ډوپلیکیټ شولو. یا داسې چل کوم چې دا آیکن لیست دی دا به هم ډیلیټ کړم او دا به هم ډیلیټ کړم او دا به هم ډیلیټ کړم. زه به صرف دا یو ډیزاین کړم او بیا به ډوپلیکیټ کړم نو زما سره به کار وشي. صحیح ده. فلحال د دې لپاره لیست آیټم 1 دی. داسې کوته وګورئ اباؤټ اس فیډبیک اینډ کمیونټي دلته زه وایم چې اباؤټ اس دی او آیکن به دې نه ریموف کړم. صحیح ده. آیکن زما ضرورت نشته دی نو آیکن ته زما ضرورت نشته. دغه شانتې دا دویم دی زما سره په دویم کې به زه ورکوم چې دویم کې زما سره دی فیډبیک اینډ کمیونټي دا ځای به زه ورکوم چې دا دی فیډبیک. دا فیډبیک شو آیکن دې نه ریموف شولو. دا شان دریم دی زما سره کمیونټي دی دا ډیلیټ شولو نو صحیح. د دې نه علاوه زما سره دا سټایل ته راشه. په سټایل کې به د دې آیکن د الاینمنټ د سنټر چې د مکمل سنټر د ځای د ریډ د نو زویم چې د سنټر کې خره او په رایټ خره د زویم چې د په رایټ کې خره او د دې علاوه آیکن ته راشي. آیکن دا زما سره آیکن چونکې نشته دی آیکن ما ریموف کړی دی. ټیکس دی ټیکس کلر دا ځکه زما سره موږ ټیکس کلر دلته ورکولی شو. صحیح ده. دا زما سره ټیکس دی په ټیکس کې دا کلر طریقه باندې زما سره مکمل دا وایټ ته لاړ شي. تاسو کته شی دی. صحیح ده. او ټایپوګرافي دا ټایپوګرافي باندې کله کلیک کړئ نو دا ځکه به زما سره د دې سایز چې دی د دې موږ سایز غټولی شو کمولی شو چونکې دا جو فلحال زه ریموف کوم څنګه چې نورمال سایز دی اخلم. صحیح دی. او دا به کوم 500 یا تقریبا 600 سیمبول. صحیح دی. او ټرانسفارم اپر کیس لور کیس او کیپیټلایز اوکې ګریډ کیپیټلایز نارمل کیپیټلایز خپل تقریبا او سټایل زما سره د نارمل هم د ایټالیک شولو یا د اوبلیک شولو. زه چې دا ډیفالټ د خپل هغه صحیح دی. ډیکوریشن انډرلاین د هر انډرلاین کېدی شي اوورلاین کېدی شي لاین تھرو کېدی شي. زه چې دا زما سره نن دی. د دې علاوه د زما سره لاین هایټ دی. لاین هایټ داسې دی ګورئ ورته څومره هایټ تاسو پکاري. لاین سپیسینګ دی لیټر سپیسینګ سوري لیټر سپیسینګ یو لیټر تاسو سپیس ښیي. تاسو دا خلک ورډ سپیسینګ دی یو ورډ په منځ کې سپیس چې کوم یو کله ورډ سیوای نو هغه منځ کې سپیس تاسو شروع کوئ. صحیح ده. ښه دا زما سره ټیک دی. دا دې باندې زه رایټ کلیک کوم دا کنټینر دی په دې باندې رایټ کلیک کوم یو ډوپلیکیټ شولو په دې کې دا خپل رالو او د دې علاوه یو بل ډوپلیکیټ شولو او یو بل ډوپلیکیټ شولو. تاسو دا کته شی زه پبلش کوم فلحال لپاره دا چې اډ کنډیشن دی دا چې انټایر سایت هم دا سیو اینڈ کلوز او تاسو چې خپل ویب سایت دی هغه تاسو ریفریش کړئ نو دلته به تاسو سره به فوټر وکړئ چې دا ښه وس په کار وکړي. ښه هغه اصل کې ریلوډ شوی نو دا وایي دا تاسو سره هغه راغلی چې دا تاسو دغه کېږي. صحیح ده. په دې کې اوس موږ خپل چینجینګ کولی شو. لکه دا زما سره دویم دی. په دې دویم کې ته زویم چې زما سره په دې دویم کې څه څه دي ګورئ. زما سره یو دا دی دا مې راواخیستلو او دا دلته کې اباؤټ اس په ځای باندې ما پیسټ کړلو. شانتې فیډبیک دی فیډبیک کې ورته زه دغه پیسټ کوم هیلپ اینډ سپورټ دا شانتې په کمیونټي کې ورته زه څه کوم اپورک فاونډیشن
اپورک فاونډیشن نو دا به زما سره هغه ټیکسټ چینج شو دغه شان د دې هم ټیکسټ چینج کولی شو او د دې په منځ کې ګیپ نشته دی په دې په منځ کې موږ بالکل ګیپ ورکولی شو ګیپ په څنګه ورکوو د ګیپ دپاره داسې کې به یو پراپرټي به ګیپ دا دی چې کله تاسو ګیپ ورکول غواړئ نو ګیپ ولا موږ داسې ورکولی شو د فنکشن کې جو ګیپ ولا داسې ورکوم ګیپ ته دې کموم ګیپ مو بالکل زیرو کو او دا مې ولا کو سپیس بټوین اپډیټ او د دې کې به ګوډ څه چینج راځي کوم دا لږه دې خوښ و صحیح ده دا لږ ټیک بهتر ښکاري د دې نه علاوه زما سره دا د دې هغه ګریډ دی زما سره دا مین ګریډ دی صحیح ده دا چې کله بند کړي دا کنټینر زما سره په دې ګریډ کې زما سره دا کنټینر دی دا کنټینر په دې ګریډ کې دی نه دی په دې ګریډ کې زما سره دوه کالم دي دوه روګان دي زما سره چې کله په دې ګریډ باندې کلیک کړي په دې دا ستاسو اکا رو ده او په دې باندې پلس کلیک کړئ نو دلته کې به زه یو بل کنټینر ډراپ کوم هغه کنټینر به زما سره فلیکس باکس وي زما سره او دې به ویټ ورکوم فول ویټ او دا به فلیکس باکس وي زما سره او دا به هوريزونټل وي او دا به زما سره سنټر وي زما سره په دې کې فلحال لپاره زه ریسټر کوم چې زه ورته سیده ټیکسټ ورته انټر کوم صحیح ده صرف ورته څه کوم ټیکسټ ورته انټر کوم نو دې د ټیکسټ لپاره څه پراپرټي موږ استعمالوو موږ ټیکسټ ایډیټر بولو او دې کې به ورکوم چې صرف دغه ټیکسټ صحیح ده او دا زما سره د دې لی اوټ ته لاړ شه دا به سنټر ته راولي او داسې هم سنټر ته راولي نو دې سنټر ته راولي او دا اپډیټ کړم ها د دې کلر مې چینج نه کولو سوري د دې کلر چینج کړه دې کلر بالکل وایټ کا دې کلر بالکل وایټ کا او اپډیټ یې کړه بس او داسې کې ریفریش داسې کې بس سره دغه ټیکسټ بس سره پریز کړه شي دغه ټیکسټ صحیح شولو انشاءالله په بل ویډیو کې موږ فل پیج ډیزاین کوو او نوی پیج به ډیزاین کوو سره د نیو بار او د فوټر سره نو ملاوي په نوی ویډیو کې او زما ویډیو کې دلته لپاره ډېره مننه السلام علیکم